السلام علیکم کتونکو اوریدونکو سلامونه می قبول کړئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری دریاب. او د دریاب مطلب هغه ورک لالونه تاسو ته په نظر ښودل او د هغې اواز تاسو تر غوږونو رسول. امید د ربه لرم چې روغ جوړ به یې او ښاد او اباد به یې. په نن خپرونه کې موږ سره ناسته کوي ادبي ستوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو عزتمنو مینوالو، د پښتونخوا عوامو، د پاکستان عوامو، د ټولې دنیا عوامو، زمونږ بیرون ملک مسافر ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سرشار محمد افضل اکثر په غزلو کې افضل راځي. دا سرشار مې دې دپاره ایښی دی چې یو بل افضل ومی چې د هغه او زما ترمنځه فرق وي. د کوز شولي اوسېدونکی چغرمټ یا سخاب بابا روډ، پېښور ښار، ستاسو ډیره شکریه او ډیره مننه. او خاص کر د دریاب صاحب چې مونږ ته دا قیمتي وخت راکو، د دې دومره مصروفیاتو باوجود مونږ غوندې ناسیز لرالو او مونږ سره مرکه کوي. دا د دې خپل یو ښه چې کوم یو دی ګمان دی او ښه سوچ دی، ګینې مونږ د دې خبرو وړ نه یو. افضل صاحب په کوم صنف هم زیات کار کړی دی؟ غزل دی، نظم دی یا چاربیته ده؟ یاره دریاب صاحب ما خو په ټولو څیزونو ته بازمایي کړې ده او کوی منو د الله تعالی په مدد سره پکې کامیاب شوی ما، لکه هغه شی ما سر ته رسولی دی او کوشش مې هم کړی دی چې هغه صنف معیاري وي او د خپل هغه لوازماتو مطابق وي، په هغې کې څه کمې پیشې نه وي. که هغه ټپه ده، که هغه چاربیته ده، که هغه ربعي ده، که هغه غزل دی او که هغه نیمکۍ او که سندره ده او که لوبه ده، خو په دې ټولو باندې ما خپله تبازمایي کړی دی. یو جهان مننه افضل صاحب. خپل کتاب هم چاپ کړی دی که چاپ کوئ به؟ یاره د مجموعه خو ما ذخیره کړې ده، جمع کړې مې ده، خو ما چې کوم یو دی نو کتاب کړی نه دی، کتاب مې نه دی کړی. او اواسې ما سره چې کوم یو دی غرف انداز کې لیکل شته. زما ورته دومره توان نه راځي چې دا مطلب خوشخطی ته کړم او چاپ یې کړم. جی افضل صاحب، داسې ستاسو غزل یا چاربیته چې فنکارانو چېرته سور سره کړي؟ نو دغه م یو کړې ده، د ظاهر ماشوخیلي، او بیا ما اوس هغه بل ماشوخیلی خو مړ دی، داسې ښه نوم یو، د هغه نم مې اورېدلې وه او سبزاده نم، او نو زه پکې شاعرۍ کې لږ داسې شوم غوندې یم، خو نو الله دې رحم وکړي په ګمنامۍ کې زه یقین وکړه خوشحاله یم. یعنې هسې شاعر دا غواړي چې زه منظر عام باندې راشم او زما شناخت وشي، زما تعارف وشي، زما شهرت وشي، خو به زه اکثر به چې کوم یو دی خپل ځان په خپله شاعرۍ باندې مشغول یم. یو جهان مننه افضل صاحب. د خبرو نه به راتیر شو او ډېر ملګري د شعر و شاعرۍ په سفر په انتظار ناست دي، هغې سره به د شعر و شاعرۍ په سفر روان شو. جی قربان. نو بیا څه شروع؟ چاربیته شروع؟ چې تاسو څه مړه غواړئ، غزلي، چاربیته، نظم وي؟ ښه، دا یو چاربیته ده. نه مې سلام شو نه کلام، نه مې مقام شو نه مرام، خیرې کوم درته مدام، په ما دې وکه پتا وشه. دا نه د دود نه د دستور شوم، نه خو دروغ نه د رنځور شوم، نه افلاطون او نه منصور شوم، نه د مالک او نه مزدور شوم، نه د دلبر او نه تربور شوم، نه خو قبول نه نامنظور شوم، دا نه نیک نام شوم نه بدنام، په ما دې وکه پتا وشه. مهرباني جي، مهرباني. دویم بند دی جي، دا نه د خپل نه د پردي شوم، نه خو د مړي د ژوندي شوم، نه د خزان نه د سپرلي شوم، نه خو د ګل نه د ازغي شوم، نه د چمن نه د مالی شوم، نه د ریبار نه د لالي شوم،
نه بشارت شم نه پیغام په ما دې وکه پتا وشه ډېر ښه یار ډېر دا نه د سیال نه د سیالی شوم نه خو د کلي کلولی شوم نه د ګلاب نه د کلی شوم نه د نسیم نه د سیلی شوم نه د امیل نه د والی شوم نه د ګوتمه نه د ګاړی شوم نه د پیالی شوم نه جام په ما دې وکه پتا وشه دا نه افضل شوم نه ارزل شوم دا نه افضل شوم نه ارزل شوم نه خو د غل شوم نه د مل شوم نه آینه نه د کجل شوم نه د ګومنز د تور اوربل شوم نه زرین شال د بخمل شوم نه لوپټه د ململ شوم نه مقتدی شوم نه امام په ما دې وکه پتا وشه یو جهان مننه افضل صاحب ستاسو هره خبره او ناسته او ستاسو هر قدم او ستاسو هر شعر غزل نظم چربیته بېشکه چې مینهوالو ته ټول پیغام دی خو چې څوک ته عبرت وایي خو لنډ په سادو خبرو کې به مینهوالو ته څه پیغام ورکوئ نو والله مینهوالو ته خو بنیادي پیغام دا دی چې زمونږ په ستاسو د ټول انسانیت په زړه کې د الله تعالی نه یره پیدا شي د الله نه تمه پیدا شي د الله نه خوف پیدا شي د الله خوشحالي زمونږ مقصد وي د الله رضا زمونږ مقصد وي تقوا شي پرهیزګاري راشي انسانیت مونږ کې راشي اوس زمونږ دا شکل چې کوم یو دی نو الله دې رحم وکړي بس د انسانانو دی نور مونږ یو تر بله یو بل باندې اعتبار نشو کولی دومره نازک دور سره مونږ تیریږو که نه چې د یو طبقې کس باندې دا اعتبار نشو کولی چې یاره دی به دا شی مالک سوچه راکړي دی به مطلب دا خبره ماته سوچه وکړي که نه نو الله پاک دې مونږ او تاسو ته انسانیت نصیب کړي او خوشحالي دی الله تعالی نصیب کړي نو اخره کې دا یو بس زه به په خپل طبیعت ورته دا کلام ټیک شو نو وایي که په خوله کې خپل زبان د کړو کابو که په خوله کې خپل زبان د کړو کابو مخالف یو پهلوان د کړو کابو که وصله د عاجزۍ دې کړه ترلاسه که وصله د عاجزۍ دې کړه ترلاسه درته وایم کل جهان دې کړو کابو که اخلاقو سره صبر وظیفه کړې که اخلاقو سره صبر وظیفه کړې پس له دغې هر انسان دې کړو کابو ډېر صفات د فرښتو به درکې راشي ډیر صفات د فرښتو به درکې راشي که د نفس سره شیطان دې کړو کابو که په وخت د غوسې ګوټ د غوسې وسکې که په وخت د غوسې ګوټ د غوسې وسکې یو فساد عظیمه شان دې کړو کابو که په وخت د غوسې ګوټ د غوسې وسکې یو فساد عظیمه شان دې کړو کابو نو دواب څه چې حشرات ستا په اوده کې دواب څه چې حشرات ستا په اوده کې مسلمانه که خپل ځان دې کړو کابو دواب څه چې حشرات ستا په اوده کې دواب څه چې حشرات ستا په اوده کې مسلمانه که خپل ځان دې کړو کابو د پیرۍ او د شیخۍ خوبونه پرېږده د پیرۍ او د شیخۍ خوبونه پرېږده په دې وخت که خپل ایمان دې کړو کابو مهرباني جي نو ای افضله که منل او کول زده کړې ای افضله که منل او کول زده کړې په دا پوه شه امتحان دې کړو کابو ډیره مننه افضل صاحب کتونکو ریدونکو دا مونږ سره افضل صاحب چې د ستوري پښتو ادبي جرګې یو خاص حصه هم ده خو چې په پیغام خبرو نه پس کم په پیغام کې تاسو ته کم کلام وویلو د هغې نه پس ته ماله خبرې خوند نه راکوي زه به ده ووایم چې د بلې خپرونه پورې تاسو نه اجازت غواړو په لوی الله م سپارمه ښه ده و آباد او وختونه مو په خیر